موږ د هر کار په شروع کې د دې پر ځای چې ووایو چې الله به څه وایي وایو خلک به څه فکر کوي. د رب رضا پسې نه ګرځو، ولې د خلکو خبرو پسې ګرځو. زموږ په ټولنه کې داسې خلک شته دی چې د دې په ځای زموږ سره موضوع شریکه کړي او حل یې کړي، زموږ تر شا موږ پسې خبرې کوي. مه خفه کېږه، دوی د دغه کار اهمیت نه لري چې ته ورسره واوسې. دغه شان خلک په خدای باندې هم عیب نیسي، ته خو د خدای بنده یې. نو په هر کار کې د رب رضا ولټوئ، هغه که اړیکه ده، هغه که دښمني ده، هغه که دوستي ده، که هر څه دي، د هر کار په شروع کې یوازینی ستر نیت مو باید د الله جل جلاله رضا وي. بیا وګوره چې هغه رب تاسې سره څنګه مرسته کوي. ولې موږ غافل بندگان څه کوو؟ وایي چې خلک به څه وایي. خلکو هر څه وایي، د خلکو په خولې خو څوک رابطیب نشي کش کولی. هغه کار وکړئ چې رب وایي، د رب رضا پکې وي، حتما مو خوشحالي به نصیب شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.